لا تاکلوا مخری اموالکم مالون استاسو مؤمنانو بینکم پخپل منز کی مالون دیو بل مخریا بالباطل و باطل طریقه سرا پنا جائز طریقه سرا او پنا روا ذریعه سرا دیو بل مالون مخریا یو ذریعه سرا وتدلو بها الى الحكام دیر پارا چی رسی جوڑا کی پدی سرا حاکمانو تا سدی پاری رسی کی لتأکلو فریقا من اموال الناس چی بیائی وردلا یو حصہ دی نور خلقو دی انسانانو دی مالون نزان ترا کش کی ورباندی لکا کوئی تا چی رسی ورواچوی او پو بوکا کی دان تو اوبر او باتی دا دی خپل مان دی ورسی جوڑا کی حاکم تے ورکی سرپرست تے ورکی مسئول تے ورکی دی پارا چی دیو چا مال ورطا واکس دا رشوت واللہ عز و جل فرمائی وانتم تعلمون او خب یہ گئی پا دی خبر بانے چی دا حرام دا اے رشوت خورا قسم پر رب پا دی بانے پوئے گی چی دا حرام دا قسم پر رب پا دی پوئے گی چی رشوت دا بیا یوم خوری اللہ فرمائی وانتم تعلمون دمرا بی وقوف مسلمانی کلمہ ہم وائے دی ایمان دعوہ ہم لرے وہ بیا رشوت خوری اللہ عز و جل حکم فرمائی اللہ اے مؤمنان دیو بالمال مخوری پا باطل سا او پا دی آیت کی وہ ذریعی دی رشوت ذکر دا باطل ناجائزہ ہر ذریعہ چوی دا حرام او خصوصاً چی بیا دی کم مال مصرف کرلو نو بیا دا یو قسم دی ایغ باطل نشو چی غطا ویلش رشوت اللہ سبحانہ وتعالی ممتاز تو حکم صادر کرے دا ممتاز تے امر صادر کرے دا چی دی مسلمان مال با نخوری کو خوری پو باطل طریقہ سر با نخوری پو جائزہ طریقہ چی تجارت تو کاروبار دا من طیب النفس دی غزڑی غوانی در کوي خوری حلال او پاکیزہ پو تجارت کی دگٹ وکڑلا دی بل مسلمان مال دی پو تجارت پو لحاظ بانے پو سوداو پو گٹ کی وگٹلو پاکیزہ خورے لیکن پو باطل بین رشوت اغا ذریعہ دا چی دی بل مسلمان مال دی پو باطل طریقہ سر حاصل کر مولانا علماء کرام فرمائی چی رشوت دا چا تغلب ورکوی دا باطل تغلب ورکوی دا حق مغلوبوی دا نصرت دی باطل دا دی ناجائز دا او دی حق چکم دا دی غب خلاف بانی جنگ کول او حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شکل هم فیصلے پنا حق پا یو قوم کی عام شوئے پنا حق سر فیصلے وشوئے حکم پا باطل باندی شو نصبوی الا اخذو بالسنین اللہ بے پو قحطی باندے راولی اللہ با دی رزق اغا اسباب ورنہ بن کی اللہ عز و جل با دی پہ اقتصادی مشکلات کی راگیر کی دی با دی غربت او دی افلاس او دی بی وزلی سر مخامخ کی ننورزی ولی مورونو منتاسو بی وزلیو ولی فقیرانیو غریبانیو مسکنانیو ولی من سر اقتصاد نشتا دی دنیا طول قومنا پہ اقتصاد بانی مزے کی او زه بحیث مسلمان سوالگر دی زمانے یما دی ټول جهان سوالگر یما ولی راشه ټولنې ته راسه کنه په ټولنه کې څه عام دي رشوتونه عام دي رشوت حق وهم هغه باندې خېږم او باطل اوچت ګرځوم د هغې عزت او اکرام کوم الله عز رسول الله فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ازمکه والا باندې رحم وکا اسمان والا به پتا باندې رحم وکا نن ورځ ما او تا د عرش والا پریخي والله العظیم پریخي د خنزرانو د بيزوګانو زمنو ته د ظالمو صفاکانو قاتلانو ته پریخو دي يهود او نصارا او مشرکان د دې بشریت دښمنانو ته پریخي والله العظیم که هر څومره چغې ووهو که هر څومره وژاړو وجه څه شی ده په خپل منځ کې ظالمان یو حسن بصری رحمه الله فرمایي یو لوی تابعی او بزرګ او محدث او عابد او زاهد تیر شوی حسن بصری رحمه الله
هغه فرمایي اذا دخل الرشوة من الباب خرجت الامانة من النافذة. حسن بصری فرمایي وای کله چې رشوت په دروازه را ننوت امانت په کړکۍ باندې وځي، دین به وځي، اسلام به وځي، عادل او حق او انصاف په کړکۍ باندې وځي. چې کله په دروازه باندې رشوت را ننوت نن ورځ موږ تاسو دا ټولنه خو وګورو کنه، مونږ خو د خپل ځانونه خو وګورو کنه چې نن ورځ مونږ څنګه په رشوت کې مبتلا یو، مونږ څنګه تملق او چاپلوسي کوو د دې حاکمانو. د څه دپاره یې کوو؟ د دې دپاره یې کوو چې یو ورځ پردی حق ځان ته جایز کو، خپل حق خو په چا باندې وګټه خیر ده، دغه دپاره خو حکمت استعمال که خیر ده، لیکن ناجایز مال دی بل چا حق دیغه دپاره مونږ کوم ذریعې استعمالوو، حکامو ته ورکو، مشرانو ته ورکو، حکمرانانو ته ورکو. دا رشوت ده او دا حرام ده، دا د حق په خلاف جګړه ده، د مظلوم په خلاف باندې جګړه ده، د ظالم سره نصرت ده. والله العظیم د دې سزا وبال وینو هم مبتلا یو، تر څو وخته پورې به دا سلسله روانه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام طبرانی رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی، مسند امام احمد رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی. هغه فرمایي ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لعنة الله على الراشي والمرتشي. لعنة الله لعنة الله لعنة الله لعنة الله على الراشي والمرتشي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دي الله لعنته، دی الله رب العالمین لعنت ته په هغه چا باندې څوک چې رشوت ورکوي او څوک چې اخلي. راشي او مرتشي دواړه لعینان دي، ملعونان دي دی الله عز وجل. لعنت چاته ویلی شي؟ لعنت چاته ویلی شي چې رب دې خپل فراخ رحمت نه وشړي، دغه عظیم رحمت والا واسع الرحمت ذاته، واسع الفضل ذاته، هغه د احساناتو د رحمتونو د باران والا ذات دی، د رحمت نه وشړي. نو چې الله عز وجل د رحمت نه وشړي چې نو د چیرته به مشړي کنه، خو ابلیس سره به ملګرتیا کوو بیا کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان ته ولې رجیم ویل شي؟ الله شړلی ده، الله عز وجل رټلی ده. ما او تا چې د رحمت نه الله وشړي نو په دنیا کې به د فسق او د فجور زندگی تیروو، او په ورځ د قیامت کې به د الله په رحمت کې جنت کې نه یو، په جهنم کې به د الله په عذاب کې به یو. الله کې موت ته نجات راکړي. دا څه حالات دي موت، دا څه حالات دي، دا رشوتونه. ولې مؤمنان نه یو؟ ولې دا زمونږ څوک چې رشوتونه اخلي دا حاکمان